مولا عبدالغني برادر اخوند چې د کازان 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان ته په رسمي سفر تللی و. په کابل هوایي ډګر کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال یاد سفر ګټور وباله چې په ترڅ کې د افغانستان روسیې سوداګریز فورم هم پرانیستل شو. مولوی عبدالسلام حنفي د چین له سفیر سره د کتنې پر مهال د افغانستان او چین اړیکې لرغونې او پیاوړې وبللې. ویې ویل اسلامي امارت په مختلفو برخو کې د دغو اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتونکی دی. د مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ د خوړو او درملو ملي بورډ په غونډه کې د درملو د تولیدي او وارداتي خوراکي توکو د کیفیت پر کنټرول، د غیر قانوني او غیر معیاري وارداتو او تولیداتو پر مخنیوي او نورو اړینو موضوعاتو بحث وشو. ملا عبدالغني برادر اخوند د سنو فارما، ملي شفا او ټي جي ال د درملو د تولیدي فابریکو په ستاین غونډه کې ویل با کیفیت درمل له صحیح اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیت درمل بیا د انسانانو روغتیا ته زیان رسوي. ملا عبدالغني برادر اخوند په لغمان کې د 10 میگا واټ لمریزې برېښنا د پروژې د چارو د پیل په مراسمو کې ویل دا پروژه به نه یوازې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې سیمې مقاومت لوړ کړي بلکې د پاک او پایښت لرونکي انرژۍ په برخه کې به هم د هیواد اړتیا تر یو حده پوره کړي. د مولوی عبدالسلام حنفي په مشرۍ د اداري کمیسیون په غونډه کې د پوهنې، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو د چارو ادارې عمومي ریاست، د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې پر اړوندو موضوعاتو بحث او هراړخیزه ارزونه وشوه. مولوی عبدالسلام حنفي د هیواد د بېلابېلو ولایتونو له رسنیزو فعالانو او فرهنګیانو سره په لیدنه کې ویل فرهنګیان او رسنیز فعالان زموږ د ټولنې واقعي مبارزین دي چې په خپل قلم او فکري مبارزې توانېدلي د عمومي اذهانو په تنویر کې مهم رول ولوبوي.